السلام علیکم. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو د پښتو الفبې څلورم لوست ته ښه راغلاست. د څلورم لوست له پیل څخه د مخه دا ووایاست چې په دریم لوست کې مو څو توري لوستلي وه او د هغو تورو نومونه هم یاد کړئ. په دریم لوست کې مو شپږ توري جیم، چې، ح، خ، څ او ځ لوستلي وه. په څلورم لوست کې د پښتو الفبې درې نور توري دال، ډال او زال درښیو. دال د پښتو الفبې څوارلسم توری دی. دال، دال، دال. اوس د دال د لیکلو طریقې ته ښه وګورئ. قلم په راسته لاس کې ونیسئ، له لوړې خوا څخه په کاږه یا مایل ډول راکښته سئ، بیرته چپه طرف ته حرکت ورکړئ. د دال د لیکلو طریقې ته یو وار بیا وګورئ. اوس نو د دال غږ زما سره یو ځای تکرار کړئ. د ډال. ډال د پښتو الفبې پنځلسم توری دی. ډال، ډال، ډال. اوس د ډال د لیکلو طریقې ته ښه وګورئ. قلم په راسته لاس کې ونیسئ، له لوړې خوا څخه په کاږه یا مایل ډول راکښته سئ، بیرته چپه طرف ته قلم کش کړئ. د ډال د لیکلو طریقې ته یو وار بیا وګورئ. اوس نو د ډال غږ زما سره یو ځای تکرار کړئ. د زال. زال د پښتو الفبې شپاړسم توری دی. زال، زال، زال. اوس د زال د لیکلو طریقې ته ښه وګورئ. قلم په راسته لاس کې ونیسئ، له لوړې خوا څخه په کاږه یا مایل ډول راکښته سئ، بیرته چپه طرف ته قلم کش کړئ او پر سر یو ټکی ورکړئ. د زال د لیکلو طریقې ته یو وار بیا وګورئ. اوس نو د زال غږ زما سره یو ځای تکرار کړئ. ز. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو د څلورم درس دا درې توري دال، ډال او زال تاسې د خپلو ورونو، خویندو او ملګرو سره یو ځای تکرار کړئ او ویې لیکئ. تر پنځم لوست پورې خوشحاله او آرام ژوند ولرئ. په مخه مو شه.